د 1922 کال د اکتوبر 12 نیټه د سهار په 8 بجو او 15 دقیقو د اوروګوان ایر فورس د فلایټ 501 او یا په نوم الوتکه د مونټي ویډیو له کراسکو نړیوال هوایي ډګر څخه د چیلي د سانتیاګو په لوري الوتنه وکړله. په الوتکه کې 40 مسافر او 15 د الوتکې کارکونکي موجود وو. په مسافرو کې 19 کسان د اولډ کریسچن کلب په نوم د رګبي لوبډلې لوبغاړي وو چې سانتیاګو ته د انګلند د اولډ بوایز په نوم د رګبي لوبډلې سره د لوبې لپاره روان وو. په دې سفر کې له دوی سره ملګري او د کورنۍ غړي هم موجود وو. د الوتکې پیلوټ ډګروال جولیو سیزار فرادیز چې 5114 ساعته د الوتنې تجربه لرله او ډګرمن ډانټي هکټور لاګرارا یې د مرستیال په توګه ملتیا کوله. د مونټي ویډیو او سانتیاګو ترمنځ یوازې 1500 کیلومتره فاصله وه او دا الوتکه باید په 4 ساعتونو کې رسیدلې وای. د ټولو مسافرو لپاره دا یو عام الوتنه وه ځکه خو ټول آرامه ځینو د راتلونکي لوبې په اړه خبرې کولې او ځینې له خپلو ملګرو او کورنۍ سره په خبرو بوخت وو. هر خوا یوازې خوشحالي وه خو دوی له دې ناخبره وو چې دا د 4 ساعتونو الوتنه د دوی لپاره د ژوند تر ټولو اوږده الوتنه کیدونکې ده او د ځینو لپاره خو ان د ژوند وروستۍ الوتنه. څو ساعته وروسته الوتکه د ارجنټینا په اسمان کې روانه وه. سره له دې چې دا یوازې د 4 ساعتونو الوتنه وه خو اوس الوتکه د نړۍ د تر ټولو لوړو غرونو څخه د یو لوړ غر انډیس مونټین له پاسه روانه وه. د کږو وږو او ټیټو لوړو غرونو له کبله پیلوټ بیا د الوتکې مسیر ته تغیر ورکاوه. د ارجنټینا هوایي حریم ته له داخلېدو یوازې یو څه وخت تیر شوی و چې ناڅاپه د انډیس په غرونو کې تیز واورین طوفان رامنځته شو او په څو شیبو کې هرې خواته تیاره خوره شوه. په دې خراب موسم کې الوتنه له خطره خالی نه وه ځکه خو یې الوتکه د ارجنټینا په منډوزا هوایي ډګر کې کېنوله. په همدې ټوله ورځ کې موسم خراب و خو په بله ورځ په 14 د اکتوبر چې کله هوا صافه شوله الوتکې د ماسپښین په 2 بجو او 18 دقیقو له منډوزا هوایي ډګر څخه یو ځل بیا الوتنه وکړله. الوتکه 18,000 فوټه لوړوالي ته ورسېدله او د وریځو په منځ کې یې الوتنه کوله. په دې وخت کې د الوتکې کنټرول د مرستیال پیلوټ په لاس کې وو. د الوتکې لومړي پیلوټ پیراډیس د انډیس د دې واورینو غرونو له پاسه 9 ځله الوتنه کړې وه خو د مرستیال پیلوټ سره بیا دومره تجربه نه وه موجوده. په پیل کې هر څه سم روان وو. الوتکې تقریبا 1 ساعت د دې خطرناکو غرونو له پاسه الوتنه کړې وه. مرستیال پیلوټ د رادار سیستم ته په کتو فکر وکړ چې د انډیس له غرونو راتیر شوي یو او د کوریکو ښار ته رسیږو خو الوتکه په اصل کې اوس هم له کوریکو ښار څخه 70 کیلومتره لرې وه. لومړي پیلوټ هم د رادار سیستم دې تېروتنې ته پاملرنه ونه شوای کړای او د الوتکې د موقعیت په اړه یې غلطه پریکړه وکړله. په دې وخت کې مرستیال پیلوټ یو بله تېروتنه هم وکړله. هغه د سانتیاګو د هوایي ترافیکو له کنټرول خونې سره اړیکه ونیوله او هغوی ته یې وویل چې موږ په 2 دقیقو کې د کوریکو ښار ته رسیږو او سانتیاګو ته نږدې یو ځکه خو موږ غواړو چې الوتکه د ناستې لپاره ورو ښکته کړو. د ترافیکو کنټرول هم پرته له څېړنې هغوی ته وویل چې الوتکه 3500 متره ښکته کړئ. له دې وروسته چې څه پیښېدل هغه په دې الوتکه کې ناستو خلکو په خوب کې هم نه ولیدلی. مرستیال پیلوټ په دې فکر چې الوتکه به په کوریکو ښار کې کېنوي ورو یې الوتکه 1000 متره ښکته راوستله خو ناڅاپه الوتکې خپل توازن له لاسه ورکړ او په یو بل لوري روانه شوله. لومړی خو مسافرو دې حالت ته هم د ریشخند په سترګه کتل خو کله چې الوتکه په ډېرې تیزۍ سره مخ په ښکته روانه شوله په ټولو باندې د ډار او ورختایي څپې راغللې. الوتکه د تورو وریځو په منځ کې مخ په ښکته روانه وه. د مسافرو ډار اوس په چغو بدل شوی و. پیلوټ د الوتکې مخ په پورته بیولو کوښښ وکړ خو اوس ډېره ناوخته شوې وه. الوتکې بې حده تیزې جټکې پیل کړلې او د ماسپښین په 3 بجو او 10 دقیقو د الوتکې ښی وزر له غره سره دومره په تیزۍ ولګېده چې په پوره توګه له الوتکې څخه جلا شو. ټول لا په همدې ورختایي کې وو چې د الوتکې وروستۍ برخه هم له غره سره تر جنګېدو وروسته له الوتکې څخه جلا شوله. اوس د الوتکې وروستۍ برخه خلاصه شوې وه او 3 مسافر تیزې هوا له الوتکې څخه د باندې یوړل. په دې وخت کې د الوتکې 2 کارکوونکي هم سخت ټپیان شول او له ټپي کېدو وروسته یې ځای په ځای خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا د مرګ الوتکه چې نیمه یې له منځه تللې وه او نیمه لا پاتې وه خو هغه نیمه برخه یې هم له یو بل غره سره تر جنګېدو وروسته له الوتکې بیله شوله. د الوتکې پاته برخه د 350 کیلومتره په ساعت کې سرعت سره له لوړ غره څخه مخ په ښکته په ښویېدو روانه شوله. الوتکه له 225 متره ښویېدو وروسته د غره بیخ ته ورسېدله او په یوه کنده کې ولوېدله. ژوندي پاتو مسافرو چغې وهلې او له خدای څخه یې د ژغورنې لار غوښتله خو په دې له واورو ډکو وحشتناکو غرونو کې د هغوی اواز هیڅ چا هم نه اورېده. هرې خواته یوازې سپینې واورې او د الوتکې ماتې شوې ټوټې پرتې وې. ټپي مسافر د الوتکې له پاتې برخې د باندې راووتل. چا د ټپونو له درده چغې وهلې او چا د ملګرو او د کورنیو د غړیو مړو ته ژړل. په دې ځای کې هم د سختو ټپونو له کبله 9 نورو مسافرو
خپل ژوند له لاسه ورکړ. تر اوسه پورې له 45 مسافرو څخه 12 مسافرو خپل ژوند بایللی و. پیلوټ هم له منځه تللی و. ژوندي پاتې 33 کسان هم سخت ټپیان وو، د چا سر مات وو، د چا لاسونه او د چا هم پښې. هرې خواته په سپینو واورو سرې وینې پرتې وې. خو دا یې یوازې پیل و. له دې ژوندي پاتو مسافرو سره وړاندې داسې څه پېښ شول چې دوی ته خپل ژوند له مرګه هم بد ښکارېده. دا به وړاندې وینو. په پاتې شویو 33 کسانو کې لا هم د ژوندي پاتې کېدو هیلې پاتې وې. د دوی په ډله کې د کنیسا او ګوستاوو زربینو په نوم 2 د طب زده کوونکي هم موجود وو. دوی دواړو د ټپیانو مرسته پیل کړله او د هغوی ټپونه یې وتړل. خو ځینې کسان دومره ډېر ټپیان شوي وو چې له پوره وسایلو پرته یې د ټپونو علاج ممکن نه وو. د الوتکې مرستیال پیلوټ دومره خطرناک ټپي شوی و چې د الوتکې د کابین وسپنې د هغه له بدن څخه پورې اورې وتلې وې او له درده یې چغې هم نشوای وهلی. هغه نورو مسافرو ته وویل چې زما په بکس کې یوه اسلحه موجوده ده، هغه راواخلئ او ما پرې ووژنئ او له دې درده مې وژغورئ. خو مسافرو د دې کار همت نشوای کولی او له څو ساعتونو درد تیرولو وروسته بالاخره مرستیال پیلوټ هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. اوس یوازې 32 کسان ژوندي پاتې وو. د هغوی هرې خواته یوازې سپینې خو ډارونکې واورې پرتې وې. نه کومه ونه ښکارېدله، نه کوم ځناور او نه هم کوم سیند یا وچه ځمکه. ساړه هره شیبه ډېرېدل. له هغوی سره نه له یخ څخه د پټېدو لپاره کوم ځای موجود و او نه هم کوم وسایل. د شپې په راتلو د انډس په خطرناکو غرونو کې د یخنۍ زور زیات شو او د واورې ورښت هم تیز شو چې له کبله یې 5 نورو کسانو هم چې سخت ټپیان خپل ژوند له لاسه ورکړ. اوس یوازې 29 کسان ژوندي پاتې وو. دوی د خپلو ملګرو مرګ په خپلو سترګو لیده او فکر یې وکړ چې کله یخ څخه د بچ کېدو څه ترتیب ونه کړي دوی به هم د انډس په دې وحشتناکو غرونو کې یو خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی ټولو په ګډه د الوتکې له پاتې شوې برخې څخه څوکۍ او نور سامان راوویسته او له همدې پاتې شوې برخې څخه یې د ځان لپاره د سر پټولو ځای جوړ کړ. دوی له یخنۍ څخه تر یو حده پورې ځان وساته او په دې فکر کې وو چې دا شپه به په یو رقم سره تیره کړي. د بلې ورځې په سهار به د ژغورونکي ډلې کسان د دوی د ژغورلو لپاره راورسیږي. خو دا یوازې د دوی خوشباوري وه. کله چې د وروستي ځل لپاره مرستیال پیلوټ د سانتیاګو له هوایي ترافیکو سره اړیکه نیولې وه او له هغوی څخه یې د ښکته کېدو اجازه غوښتې وه. له هغه څو ساعته وروسته هم چې الوتکه هلته نه رسېدله او نه هم ورسره اړیکه نیول کېدله، د سانتیاګو د هوایي ترافیکو کنټرول کوونکو ته معلومه شوې وه چې له الوتکې سره کومه بده پیښه رامنځته شوې ده. هغوی مسؤلینو ته خبر ورکړ او په هماغه وخت کې د ژغورونکو یوه ډله په 4 هلیکوپټرو کې هغه ځای ته تللې وه له کوم ځای څخه چې پیلوټ په وروستي ځل له کنټرول خونې سره اړیکه نیولې وه. خو هلته هغوی د الوتکې نوم او نښان نه و موندلی. په بله ورځ د ارجنټینا، چیلي او اوروګوي 11 هلیکوپټرو د دې ورکې شوې الوتکې په پلټنه پسې راووتلې. ځینې هلیکوپټر د پیښې له ځای څخه د پاسه هم تیر شوي وو، خو ښکته په سپینو واورو پټو غرونو کې هغوی ته هیڅ هم په نظر نه و ورغلي. کله چې د ژغورونکو ډلې یوه الوتکه د بند پاتې مسافرو په سر تیرېدله، مسافرو له خوشحالۍ په ټوپونو پیل وکړ. خو بدبختانه په هغې ژغورونکې الوتکه کې ناستو کسانو دوی ونه لیدل. له دې وروسته مسافرو په الوتکه کې د میرمنو له بکسونو څخه د شونډو رنګونه راټول کړل او د الوتکې په پاتې برخه یې په لویو ټکو په سور رنګ SOS ولیکل، تر څو بل ځل ژغورونکو الوتکو ته په سپینه واوره کې دا سور رنګ ښکاره شي او د دوی د ژغورنې لپاره راشي. خو دا چې له دوی سره د شونډو رنګ هم لږ و، په پوره توګه یې SOS ونه شوای لیکلی. ژغورونکې الوتکې 3 ځله د دوی د سر له پاسه تېرې شولې، خو دوی یې ونه شوای لیدلی. بند پاتې مسافر د دې کار په لیدو سخت ناهیلي شوي وو، خو بیا یې هم په زړه کې یوه هیله وه چې که نن نه وي نو سبا، او که سبا نه وي نو بل سبا به یې ژغورونکي کسان حتمن پیدا کړي او دوی به د مرګ له خولې څخه وژغوري. په همدې هیله دوی پریکړه وکړه چې د ټولو مسافرو بکسونه ولټوي او د خوراک توکي راټول کړي. د ټولو بکسونو له لټولو وروسته دوی یو څه چاکلیټ، وچه میوه، د واین څو بوتلونه او ځینې نور خوراکي توکي راټول کړل. دوی پریکړه وکړه چې په دې خوراکي توکو د ټولو برابر حق دی او ټول به هره ورځ لږ لږ خوري تر څو ژوندي پاتې شي. له دې وروسته چا په یو چاکلیټ خوړلو ټوله ورځ تېره کړله، چا د واین په یوه غړپ د خپلې تندې او لوږې د کمولو کوښښ وکړ. دا چې هلته له دوی سره د څښلو اوبه هم نه وې، د فیټو سټراچ په نوم یو مسافر د المونیم له کاغذ څخه د واورې ویلي کولو سیستم جوړ کړ. خو یوه ستونزه دا هم وه چې کله به تیز لمر په سپینه واوره لګېده، د تیزو شغلو له امله به دوی سترګې نه شوای خلاصولی. د دې ستونزې د حل لپاره دوی د الوتکې د کابین له شین رنګه شیشو څخه عینکې جوړې کړلې.
مسافرو په دې له واورو ډکو وحشتناکو غرونو کې 3 ورځې تیرې کړې وې. د شپې لخوا به یخني تر من کې 10 درجې پورې ورسېدله. د وخت په تیرېدو د دوی حالت نور هم خرابېده. بلخوا د ژغورونکو ډلې ته هم په 3 ورځو کې د الوتکې په اړه هیڅ معلومات په لاس ورنغلل. د ژغورنې عملیاتو تر 8 ورځو پورې دوام وکړ، خو دا چې هیڅ معلومات یې پیدا نه کړل د ژغورنې عملیات په دې فکر پای ته ورساوه چې د انډس په دومره لوړو غرونو او سړه هوا کې تر 8 ورځو پورې هیڅ انسان ژوندی نشي پاتې کېدلی او د الوتکې ټول مسافر شاید د سړو له امله مړه شوي وي. بل خوا دلته د مسافرو حالت ورځ تر بلې بدتر کېده. له دوی سره خوراکي توکي خلاص شوي وو، له لوږې یې بدنونه کمزوري شوي وو او د هرې ورځې په تېرېدو یې د ژوندي پاتې کېدو هیلې بایللې. ځینو کسانو د ډېرې لوږې له کبله د الوتکې د څوکیو سپنجونو په خوړلو پیل وکړ. ځینو ان د بوټونو سرمنې وخوړلې. د دې شیانو په خوراک نه یوازې د دوی لوږه ختمه نه شوله بلکې برعکس دوی نور هم ناروغان کړل. په 10مه ورځ مسافرو د الوتکې په کابین کې یوه کوچنۍ رادیو وموندله. دوی رادیو چالانه کړله، خو د دې رادیو په وسیله دوی یوازې د هغې خوا خبرې اورېدلی شوای او له دې خوا یې کوم پیغام نه شوای لیږلی. دوی په ډیر دقت رادیو ته غوږ و چې آخر د دوی د ژغورلو لپاره څوک لاس په کار دی او کنه. ډیر وخت وروسته هغوی په رادیو کې یو خبر واورېده چې د دې مسافرو د پلټنې عملیات په دې فکر چې ټولو مسافرو خپل ژوند له لاسه ورکړی 2 ورځې وړاندې پای ته رسول شوی دی. د دې خبر په اورېدو دوی خپله وروستۍ هیله هم له لاسه ورکړله. له یو خوا لوږې تندې او له بل خوا دې خبر د مسافرو رواني حالت په مکمله توګه خراب کړی وو او اوس چې دوی په کوم کار لاس پورې کاوه شاید دوی په ژوند کې کله فکر هم نه وي کړی. د رابرټو کنیسا په نوم یو مسافر له الوتکې د باندې راووتو او د شیشې په یوې ټوټې سره یې د یو مړ شوي مسافر له بدن څخه یوه ټوټه غوښه پرې کړله او د هغې په خوړلو یې پیل وکړ. نورو مسافرو چې کله هغه د دې کار په کولو ولیده هغه ته یې ډیر بد رد وویل، خو څو ورځې وروسته چې کله لوږه په ټولو باندې له حده ډیره زوروره شوله ټولو د خپلو مړو شویو ملګرو د بدن د غوښو په خوړلو پیل وکړ. هغوی به د مړو له بدنونو غوښې پرې کولې، لمر ته به یې د وچېدو لپاره کېښودلې او له وچېدو وروسته به یې خوړلې. ځینو کسانو ته لا هم دا کار لویه ګناه ښکارېدله ځکه یې تر څو ورځو پورې دا کار ونه کړ، خو بالاخره د ژوندي پاتې کېدو لپاره هغوی هم د همدې غوښو په خوړلو پیل وکړ. دوی یو بل ته دا اجازه هم وکړله چې که هر چا خپل ژوند له لاسه ورکړ نور پاتې ملګري د هغه د بدن غوښې خوړلی شي. په همدې ډول وحشت سره په دې ډارونکو غرونو کې دوی 14 ورځې تېرې کړلې. یوه شپه کله چې ټول له یخ څخه د بچ کېدو لپاره د یو بل خواته نږدې ناست وو ناڅاپه خطرناک اوازونه راغلل ترڅو چې دوی پوهېدل د واورې ښویدنې سیلاب د دوی په پټنځای راننوته. د واورې د ښویېدو له کبله د الوتکې د یوازنۍ پاتې برخې دیوالونه هم ټوټه ټوټه شول او ډیری کسان له واورې لاندې شول. ځینې کسان د واورې له منځه د باندې راووتل، خو 8 کسانو له واورې د لاندې کېدو له کبله هماغلته خپل ژوند له لاسه ورکړ. اوس یوازې 19 کسان ژوندي پاتې وو. په راتلونکي 3 ورځو کې دوی یو ځل بیا د سرپناه جوړولو کوښښ وکړ. د الوتکې له پاتې برخې څخه یې واورې پاکې کړلې او لاندې شوي کسان یې هم د باندې راوویستل. د 19 کسانو په دې خبره بحث کاوه چې دنیا خو هسې هم دوی هیر کړي دي او که دوی د خپل ژوند ژغورل غواړي باید په خپله لاس په کار شي، یا خو به د ځان د ژغورلو لپاره یو کار کوي او یا به نمبر په نمبر د نورو کسانو په څیر د مرګ انتظار کوي. دوی پریکړه وکړله چې له غره څخه به هغې بلې خواته ځي، کیدای شي هلته کوم څوک پیدا کړي چې له دوی سره مرسته وکړي. په دې 19 کسانو کې د کنیسا، پراډو او ویزنټن روغتیایي حالت له نورو څخه یو څه ښه و، ځکه خو دا 3 کسان د مخ ته تګ لپاره انتخاب. دې 3 کسانو د پورته تګ ډیر کوښښ وکړ، خو د بېحده ډیرو واورو او لوړو غرونو له کبله یې ډیر مزل ونه شو کولای او مجبوره شول چې بیرته خپل ځای ته راوګرځي. کله چې دوی بیرته خپل ځای ته راوګرځېدل هلته 2 نورو کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی وو او اوس یوازې 19 کسان ژوندي پاتې وو. دوی په دې له واورو ډکو غرونو کې 14 ورځې تېرې کړې وې. د یخ او لوږې له امله ټول ناروغان شوي وو او وزنونه یې بېحده ډېر کم شوي وو. بالاخره د دوی یو بل ملګري هم خپل ژوند له لاسه ورکړ او اوس یوازې 14 وروستي کسان پاتې وو. پراډو او کنیسا یو ځل بیا د غرونو هغې بلې خواته د تګ اراده وکړله. پراډو، کنیسا او ویزنټن په 12 د ډسمبر یو ځل بیا حرکت وکړ. دا ځل هغوی په 12,020 فوټه لوړ غره باندې د ختلو پریکړه وکړله. له دوی سره په لوړو غرونو د ختلو کوم وسایل او تجربه هم نه وه موجوده، خو دوی پریکړه کړې وه چې یا خو به له غره څخه اوړي او ژوند به ژغوري او یا به په همدې لاره کې ژوند له لاسه ورکوي. له 3 ورځو وروسته دوی بالاخره د غره سر ته وختل. دوی 14,994 فوټه لوړ راختلي وو. دوی په دې فکر وو چې له دې غره هغې بلې خواته به کومه آبادي پرته وي، خو کله چې دوی د غره سر ته وختل ویلیدل چې بیا هم هرې خواته یوازې سپین غرونه ښکاري. خو دوی بیا هم حوصله له لاسه ورنکړله
وکړله دوی خپل دریم ملګری ویزنټن بیرته ښکته ولېږه او پراډو او کنیسا مخ په وړاندې روان شول. له 7 ورځو دوامداره مزل کولو وروسته بالاخره دوی یو داسې ځای ته ورسېدل چیرته چې واوره ورو ورو په کمېدو وه. له یو څه مزل وروسته بالاخره دوی یو څه وچې ځمکې ته ورسېدل چیرته چې دوی یو روان سیند هم ولیده. په راتلونکي 2 ورځو کې دوی د همدې سیند په غاړه روان وو چې په یو ځای کې یې غواګانې او نور څاروي ولیدل. شپه په راتلو وه ځکه خو دوی د پاتې کېدو پرېکړه وکړله. دوی یو څه لرګي راټول کړل او د اور بلولو کوشش یې وکړ. په دې وخت کې دوی د سیند هغې بلې خواته 3 کسان په اسونو سپاره ولیدل. د سیند د اوبو د ډیر شور له امله دوی د یو بل غږ نه اورېده. هغې خوا په اس سپور کس په یوه ډبره پسې قلم او کاغذ وتړل او د سیند دې خواته یې راخطا کړل. له دې خوا پراډو په هغه کاغذ باندې پیغام ولیکه چې موږ د هغې الوتکې مسافر یو چې څو ورځې وړاندې د انډس په غرونو کې لوېدلې وه. زموږ 14 نور ملګري لا هم د انډس په غرونو کې ایسار دي. موږ په ډیر بد وضعیت کې قرار لرو او عاجل مرستې ته اړتیا لرو. له پیغام لیکلو وروسته یې هغه کاغذ له یوې ډبرې سره هغې خوا په اس سپور کس ته ورخطا کړ. هغه چې پیغام ولوسته حیران پاتې شو ځکه هغه هم د الوتکې له غورځېدو خبر و، خو دا چې تر اوسه به مسافر ژوندي پاتې وي په دې خبره یې یقین نه راته. له دې وروسته هغوی پراډو او کنیسا هلته نږدې کلي ته یوړل او هلته یې هغوی ته ډوډۍ او اوبه ورکړلې او پولیسو ته یې د دوی کیسه ورسوله او هلته د بند پاتې 14 نورو مسافرو په اړه یې هم ورته وویل. دلته په غره کې بند پاتې مسافر هم له دوی سره یوازنۍ رادیو ته غوږ او سترګې وو چې آخر د دوی ملګري کامیاب شوي دي او کنه. دوی په رادیو کې خبر واورېده چې د انډس په غرونو کې د لوېدلې الوتکې 2 مسافر ژغورل شوي دي او د 14 نورو مسافرو د ژغورلو هڅې هم روانې دي. د دې خبر په اورېدو ټولو له خوشحالۍ په ټوپونو پیل وکړ او بالاخره د الوتکې له غورځېدو پوره 2 ورځې وروسته په 22 د ډسمبر 3 هلیکوپټرې د انډس د غرونو په لوري روانې شولې. په لومړۍ ورځ د خراب موسم له کبله یوازې 6 کسان وژغورل شول او پاتې 8 کسان په سبا له هغه ځای څخه په کامیابۍ سره وژغورل شول. له واورو په ډکو غرونو او سړه هوا کې 2 ورځې تېرول کومه ساده خبره نه وه. ځینو خلکو له دوی سره همدردي کوله خو ځینو نورو بیا دوی ته د ځناورو په سترګه کتل چې څنګه دوی کولی شي چې د خپلو مړو شویو ملګرو غوښې وخوري.